ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو دا د یو ځل بیا د ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن سیر پاچا ستاسو په درانه خدمت کې د زاړینو خبرونو سره حاضر شوم. قدرمن دوستانو خو دې کې موږ سره د خبرونو تر پای اوري او ملتیا را سره وکي او زمونږ دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب بیل آیکن ته ګوته ورړي او لایکینګ هم وکي. دوستانو په فیسبوک کې په نظر راغله نو هم لایک او شیر وکي. دوستانو تاسو لایکونه موږ ته او شیر راکړئ چې نورې خېخې خبرونه تاسو ته ترتیب او د دې یوټیوب چینل د لارې تاسو ته په نشر وسو. قدرمن دوستانو ذهنونه مشوش شوي دي نو ذهني تفریح په خاطر باندې موږ کوشش کوو چې خېخې خبرونه او چې د ورسته چې ګټه ورسیږي تاسو ته په نشر وسو. نو دوستان راځي چې د خبرونه تغوږ کېدو او موږ سره د دې خبرو تر پایه ملتیاګانې وکړي. ځان د وطن پننګ شهید کړه چې د همزولو او د پیغورا نشم مینا په سړک جنګ ده پولې وری کې او اونې پاڼې د جبنا په سړک جنګ ده پاଣି
غاړه مشته د مني سپینه کنه بل په غاړه مې زنګېږي تعویذونه کنه د منګي غاړه دې شنه د مني سپینه کنه بل په غاړه دې زنګېږي تعویذونه کنه د منګي غاړه مشته د مني سپینه کنه بل په غاړه مې زنګېږي تعویذونه کنه د منګي غاړه دې شنه د مني سپینه کنه بل په غاړه دې زنګېږي تعویذونه کنه د منګي
غاړه مې شته لمن سپینه کنه بل په غاړه مې زنګېږي تعویذونه کنه د منګي غاړه دې شته لمن سپینه کنه بل په غاړه دې زنګېږي تعویذونه کنه د منګي د زاړه یادونو قدرمنو دوستانو دا چې زموږ د پروګرام د پای شیبې دي نور د سره په سټوډیو کې د پاتې کېدو اجازه نه لرو اوس دنه زه ډاکټر انجینر سیف فضل رحمان سیار پاچا چې بیا د یوې نیم خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم اجازه غواړم تاسو په لوی بخښونکي او مهربان خدای سپارم په مخه مو ښه